زه واپس شوم، خو زړه کې خو مې آرزو د ملاقات وه. نو د ماښام ټایم زما ډیوټي ختمه شوله، مزدورۍ ټایم ختم شو. مالک ته مې څه ونه ویل، ځان سره مې څه کجورې را واخېستې په لاس او لاړم روان شو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات ته حاضرېږي. زه راغلی یم، ما دا کجورې راوړي تاسو له، دا صدقه ده. څه شی ده؟ صدقه ده. وروالی نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته الفاظ ویل، جزاک الله، الله تعالی اجر لري. او ملګرو ته وایي دا واخلئ، زه صدقه نه خورم، تاسو یې واخلئ وخورئ. مقصد یې څه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه علامې یې معلوموله، درې علامې چې ورته ویلې. زړه کې خوشحاله شو چې د یو علامه خو مې معلومه کړله چې د صدقې مال په خپله نه خوري، ملګرو باندې خوري. الله اکبر. بله ورځ بیا ماښام ټایم دی، خپل کار نه فارغ شوم، کجورې مې د ځان سره واخېستې، لاړم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مجلس او خدمت کې حاضر شوم. بیا مې ورته ویل جي ما تاسو له هدیه راوړې ده، تحفه مې دله راوړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه هدیه واخېستله، دعا یې راته وکړله، خپله یې مو خوړلې، ملګرو له یې ورکړې چې تاسو مو خوړئ. ما وویل چې یاره زه هغه دویمه نښه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت رښتونې شوله، ما پکې وکتله چې دا د الله پیغمبر دی. خو درېیمه اخري نښه پاتې ده، دا به زه څنګه معلوموم؟ دا مهر نبوت به زه څنګه ګورم؟ او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو رعب یو شان یې داسې و چې خلکو مخامخ ورته ډېرې خبرې نه شوې کولی. دوی په تلاش کې ده. یو ورځ په مدینه کې مړی شوی دی، یو انصاري صحابي وفات شوی دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم قبر کې لګیا دی، کار کوي، د صحابي د دفن وخت دی او خدمت کوي په دغه وخت کې. او دا سلمان فارسي رضی الله عنه ته شاته تاویږي را تاویږي. دوه څادرې رسول الله صلی الله علیه وسلم بدن مبارک باندې اچولي دي. سلمان فارسي په دې انتظار دی چې دا څادر لږ په منځ وښویېږي چې زه دا نښه ووینم د نبوت، دا مهر نبوت، دا اخري نښه ما ته معلومه شي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم کار کولو، پیغمبران له الله تعالی ډېر هوښیارتوب او فراست یې ورکړی چې داسې یې نظر واچو دی راستاویږي را تاویږي، شاته شاته کېږي، پرې پوه شولو چې د څه مقصد دی. داسې د خپل بدن مبارک نه یې څادر ښکته وښویولو او هغه مهر نبوت دې ځای کې و د دواړو ولو په منځ کې، او لږ غوندې د یو طرف ته مایل او د کمترې د هګۍ عمره و چې څنګه هغه وکتل هغه مهر نبوت، سلمان فارسي رضی الله عنه ته راښکته شو، خولې پې ولګوله او په ژړا شولو. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راونیولو، تسلي یې ورکړله او تپوس یې ترې وکړو ستا څه مقصد دی؟ ستا درېیم ځل دی ته داسې راځي دې مجلس ته حاضرېږي، ته خپله واقعه مونږ ته بیان کړه، ته کوم ځای نه راغلی، څوک یې ته؟ د هغې نه بعد ورته هغه بیا خپله واقعه او داستان بیانوي چې زه د کوم ځای نه را روان شوی یم، تاسو ته څه پته ده؟ د کوم ملکونو نه، یو ملک نه نه، هغه صحابه خو به دومره وي چې صرف د مکې نه به را روان شوي او تاسو به مدینې ته راغلي. زه خو د فارس نه را روان شوی یم د حق په تلاش کې، او بیا د هغې نه بعد عراق ته موسل ښار ته تللی، بیا د هغې نه بعد نصیبین ته تللی، بیا عموریه ته تللی، بیا وادي القرا ته تللی، بیا بنو قریظه ته راغلی، بیا دې مدینه کې ستا خدمت ته حاضر شوم، اخره کې راته ته میلاو شوې او اخري راهب راته ستا اطلاع را کړې وه، پیشنګویي کړې وه چې دنیا ته بس اخري نبي راتلو والا دی. مخکنو کتابونو کې دا لیکلي. بس کلمه یې وویل او اسلام یې قبول کړو او د هغې نه بعد یې بیا وویل چې یاره زما دا مالک یهودي خو ډېر لوی ظالم دی، تا خو ما داسې نه پرېږدي او زما زه خو د حق په تلاش کې راوتی، مزدورو او کاروبار لپاره نه یم راوتی، ستا خدمت کول غواړم، ستا خپو کې کېناستل غواړم چې ستا خدمت وکړم او د دې دین خدمت وکړم. دې لپاره ما دا دومره کوشش کړی دی، د حق لپاره ما خپل ژوند وقف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زمونږ د هغه سره خبره وکړو